د دې هر ښار په تاڼو کې افغانان دی بندوي، د افغانانو زنانې بې عزته کوي، په جوبو کې ورګرځي. وجه یې دا ده چې ته تر شایست نه لرې، ته افغانستان بایللی دی، تا دا ملي بیرغ بایللی دی، تا اساسي قانون بایللی دی. موږ په خپل وطن باندې هیڅ قسم کمپرومایز نه کوو. موږ د خپلو اتلانو ښوولي دي، د ډاکټر نجیب صاحب شعار دی چې سر ورکوو خو سنګر نه ورکوو. موږ خپل وطن هیڅ چاته نه تسلیموو. دوی به حیثیت افغان ته وژني. نو عزیزه که ځان بچاو، ما او تا به هم ورته افغان کیږو. چې ورته افغانان سولو بیا خپل وطن بچاولی سو. د افغانانو تاریخ دی تور معلوم دی. د جلال آباد پر مقام باندې ډاکټر نجیب صاحب دوی ته هغه شکست ورکړی دی چې تاریخ به یاد ساتي. 500 کاله بعد یې نسي راولی. دلته چې هر څوک کم سیاست کوي، د هر چا خپل سیاست مبارک. خو عزیزه که خبره د وطن راسي بیا به ټول سیاستونه تر شا پرېږدو. اول به وطن بچاو. وطن مور ده، دا خاوره مور ده، دا پر موږ حق لري. که دا خاوره نه وه بیا به موږ یو نه یو. دلته د چاینا او د امریکې یو ډېر غټ جنګ را روان دی. د دې وطن ټول هغه د پنجاب د کرایې پوجان، هغه جرنیلان نیم د امریکې دپاره تماشې جوړې کړي دي، ډانسونه کوي، نیم د چاینا دپاره اتلونه کوي. خو موږ دا واضح ورته وایو چې موږ نه امریکا پیژنو، نه موږ چاینا پیژنو، موږ خپله خاوره پیژنو. پر دې خاوره باندې هیڅ ډالري جنګ نه منو، پر خپله خاوره باندې امن غواړو. او که بیا هم د چا دا خیال وي چې دی به زما دا خاوره لاندې کوي، لکه 20 کاله چې په وزیرستان کې اپریشن وکړي، نو دا یو میسیج ورکوو چې اوس پر پښتانه خاوره، پر پښتونخوا وطن باندې پښتون تحفظ مومنټ رقم تنظیم ستا او د ملي مشر رقم رابر ستا. د چا د پلار مولا که دا خوب رسي. سمنګل خان کاسي ټاټوبی پر دې ټاټوبې باندې د پښتون تحفظ مومنټ له اړخه څخه را جوړه سوې دغه ستره جلسه. د دې جلسې دروند صدر د لر او بر افغان ملي مشر، د مظلومو کامو ترجمان منظور احمد پښتون او د مزاحمت سمبول ګران علي وزیر، پر سټیج ناست ملک مجید کاکړ صاحب، ملک عنایت کاسی صاحب، ارباب عبدالقادر کاسی صاحب، زبیر شاه آغا، عبدالله جان، رحمت غرسنی، اسد کرار او مخامخ درنو سپینژورو ځوانانو، همزولو، کشرانو، ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو تر مخه د دې علاقې هغه پیاوړي مبارزین، هغه پیاوړي مشران چې په هغه وخت کې د قام دپاره، د وطن دپاره، د خپلې خاورې دپاره، د پښتو ژبې دپاره، د افغانستان دپاره مبارزه کوله. او په دې مبارزه کې خپل جایدادونه لیلام سول، جیلونه یې کاټ کړل، هرې سختې یې پر ځان ویوړلې. خو دغه فکر، دا پښتو ژبه، دا نظریه یې ژوندۍ وساتله. هغه ټولو قامي اتلانو ته چې د دې کلي سره تعلق لري، هغو ته د عقیدت او د احترام سره ګلونه وړاندې کوم، لکه ملک سمنګل خان کاسی صاحب، لکه ملک عثمان خان کاسی صاحب، لکه ملک اسلم کاسی صاحب، چې دا خلکو دلته په دې وطن کې، په دې کلي کې دغه فکر خپور کړي، ځوانان یې وروزل او نن دغه ځوانان د دوی پر لاره باندې روان دي. او عزیزانو، خپلو درنو مشرانو ته د جنوبي پښتونخوا، بیا د کوټي پر خاوره او بیا بالخصوص د ملک سمنګل خان کاسي پر خاوره باندې ښه راغلاست ورته وایو. هر کله مو خدای راوله دا کلی، دا وطن په داسې مشرانو باندې ښایسته کیږي، دا کلی ستاسو په قدر باندې پوهیږي، دا ستاسو د فکر سره ولاړ دي، دا د دې کلي پښتانه ستاسو پر آواز باندې لبیک کړی دی چې د یوې ورځې پر کمپین باندې او صرف د سوشل میډیا پر اعلان باندې نن د دې کلي مشران او ځوانان تاسو ته راغونډ سوي دي. نو د دې کلي، د نوسار د کلي، د سیدانو، د ملاخیلو، د شرن کلي او شاوخوا چې د څومره علاقو خلک راغلي دي، ستاسو ننګې افغاني ته سلام کومه. تاسو د هر کله خدای راولي، تاسو خپل مشران درانه کړل،
خدای پاک دې همیشه تاسو کامیاب ولري. خو عزیزانو د نن دغه جلسه موږ په داسې وخت کې کوو چې ټول وطن کې پر پښتانه کام باندې پر افغانانو باندې د اور لمبې دي، دلته ټارګټ کلینګ دی، دلته هغوا برای تاوان دی، دلته د پښتنو مځکې نیول کیږي، دلته ستا ژبه خلک نه هیله کوي، دلته ډالري جنګونه خلک ستا پر وطن باندې مسلطه کول غواړي او په هغه ډالري جنګو باندې بیا دلته د پنجاب جرنیلان خپل جیبونه ډکوي یا په باره ملکو کې خپلې پلازې او جزیرې پاخلي، خو دلته به ستا وطن عزیزه ټول کنډواله کیږي، دلته به دا وطن څه قبرستان جوړوي، دا ماشومان به یتیمان کوي. نو عزیزانو دغه جنگ درولو دپاره د اسمانه فرشتې نه راځي، نه دلته نور قومونه راځي چې پر تا باندې رحم وکړي. د 40 کالو څخه پر پښتانه افغان باندې جنگ شروع دی او دا د انټرنیشنل قوتو جنگ دی، دا زموږ د وطن جنگ نه دی، نه دا زموږ د پښتانه کام د مفاداتو جنگ دی. په دې جنگ کې یوازې زموږ تباهي ده او په دې جنگ کې هغه عالمي قوتونه او هغه پنجابي استعمارګر قوتونه آبادیږي، خپل وطن په جوړوي، ستا وطن خرابوي. نو عزیزه الله پاک په قرآن مجید کې فرمایلی دی چې زه د یو قوم حالت تر څو پورې نه بدلوم چې تر څو پورې هغه قوم خپل حالت په خپله نه کې بدل. نن ستا قوم ته د خلکو ارادې خرابې دي، نن ستا وطن ته د خلکو ارادې خرابې دي، نن ستا خاورې ته د خلکو ارادې خرابې دي. خلک ستا خاوره قبضه کول غواړي، خلک ستا تاریخ مسخ کول غواړي. لکه عزیزانو ټول سټوډنټان خلک ناست دي، تاسو به په تاریخ کې ویلی وي چې مغل یو ډېر غټ قوم و، 3.5 کاله پر هندوستان باچهي کړې وله، خو نن د هغه قوم نوم او نښان نسته، هغه ختم سوي دي. خدای مکه که موږ داسې چپ پاته سولو، موږ پر خپله خاوره باندې ننګ نه وکئ، موږ مبارزه نه وکړه، موږ سیاست نه وکئ، دا زموږ د دې قوم تاریخ به هم پر روان وخت کې خلک داسې یادوي لکه د مغل قوم چې دلته یو قوم ولو پښتانه ول، بیا به زموږ کیسې خلک ورته کوي. خو عزیزانو موږ دا خبره ورته کوو هر هغه چا ته چې زموږ دې وطن ته ارادې خرابې دي، موږ په خپل وطن باندې هیڅ قسم کمپرومایز نه کوو. موږ ته خپلو اتلانو ښوولي دي، د ډاکټر نجیب صاحب شعار دی چې سر ورکوو خو سنګر نه ورکوو. موږ خپل وطن هیڅ چاته نه تسلیموو، دا وطن به ژغورو، خپله خاوره به ژغورو، خپله پښتو ژبه به ژغورو. که موږ وطن بچاو کوي بیا به موږ هم یو. عزیزانو د دې یو مثال در کومه، په دا کوټه ښار کې تاسو ګرځئ، پر دې جنا روډ یې تاسو وینئ، دلته د هر ملک خلک راځي په دا کوټه ښار کې ګرځي، د جاپان خلک راځي، د چاینا خلک راځي، امریکن راځي، د یورپ خلک راځي، دا د عربو خلک راځي، پر دا جنا روډ ګرځي، پر دا کندهاري بازار ګرځي، خو دلته یو پولیس والا، یو لیویز والا، یو دلته د اف سی دهشتګرد، یو د فوج والا کې دا جرأت نسته چې دا خلک راوګرځي. د دې وجه څه شي ده؟ دا ټول قومونه تر شا ډېر زورور ملکونه لري، هغه قامونه لري، هغه په خپلو شهریانو باندې خوا بدوي. نو په دې کې دومره جرأت نسته چې یو جاپاني ته، یو بنګالي ته، یو چینایي ته د سترګو پورته وګوري. خو عزیزه بیا په دغه ښار کې موږ ګرځو، د دې هر ښار په تاڼو کې افغانان دی بندوي، د افغانانو زنانې بې عزته کوي، په جوبو کې ورګرځي. وجه یې دا ده چې ته تر شایست نه لرې، تا افغانستان بایللی دی، تا دا ملي بیرغ بایللی دی، تا اساسي قانون بایللی دی. نو عزیزانو د دې ځان د سیالۍ دپاره، د خپل قوم د وقار لوړولو دپاره، د خپلې خاورې د اختیار ګټلو دپاره مضبوط افغانستان ډېر ضروري دی. دا وخت چې څوک هم هلته مسلطه دي، موږ د هغو څه دا پوښتنه کوو چې تاسو موږ ته دا جواب راکولی سئ چې دا وخت په افغانستان کې څو ژبې ویل کیږي، د افغانستان څو رقبه کیلومتره مځکه ده، په افغانستان کې څومره معدنیات دي، د افغانستان قانون څه شی دی. خو د هغو په دې هیڅ سر نه خلاصېږي. هغه صرف هلته ناست دي، هغه صرف هلته افغانان بېروزګاره کولی سي، هغو باندې علاج بند کړی دی، هلته ستا بېعزتي روانه ده. نو عزیزانو خپل د قام د تشخص ژوندي ساتلو دپاره به موږ مبارزه کوو، موږ به سیاست کوو. نن چې په جهان کې څومره ملکونه دي
چې څومره هم خپل وطنونه ښایسته جوړ کړي دي لکه جنت خپل شهریانو ته هر قسم سهولت ورکړی دی هغه قومو مبارزه کړې ده خوارۍ یې کښلي دي ټول سره جرګه سوي دي عقل یې سره شریک کړی دی بیا یې عزیزانو خپل وطنونه ګټلي دي نن عزیزانو زموږ پر وطن باندې چې دا څه روان دي د دې دپاره به هم موږ سره یو کیږو دلته چې هر څوک کم سیاست کوي د هر چا خپل سیاست مبارک خو عزیزه که خبره د وطن راسي بیا به ټول سیاستونه تر شا پرېږدو اول به وطن بچاو وطن مور ده دا خاوره مور ده دا پر موږ حق لري که دا خاوره نه وه بیا به موږ یو نه یو نو عزیزانو دوی چې موږ وژني دوی چې موږ تباه کوي دوی په موږ کې دا فکر نه کوي چې ته د کم فکر خاوند دی ته د کم کامه سره تعلق لرې ته د کمې نظریې سره تعلق لرې ته په کم ډپارټمنټ کې دوی به حیثیت افغان تا وژني نو عزیزه که ځان بچاو ما او تا به هم ورته افغان کیږو چې ورته افغانان سولو بیا خپل وطن بچاولی سو د افغانانو تاریخ دی تور معلوم دی د جلال آباد پر مقام باندې ډاکټر نجیب صاحب دوی ته هغه شکست ورکړی دی چې تاریخ به یاد ساتي 500 کاله بعد یې نسي راولی